که چیرته ستاسو د موبایل په ګیلرۍ باندې څومره قوي سټرانګ پاسورډ لګېدلی وي او یا که چیرته تاسو خپلې ګیلرۍ ته پاسورډ ورکړی وي یا مو د کوم ملګري خپل د موبایل ګیلرۍ ته پاسورډ ورکړی وي یا دا پاسورډ یې د یاده وتلی وي او یا که چیرته تاسو وغواړئ چې د چا په موبایل باندې خیال وساتئ یا د خپلې کورنۍ موبایل مو وي په هغې باندې تاسو وغواړئ چې هغه همیشه تاسو وګورئ چې په دې ګیلرۍ کې څه دي څه نه دي کومه ډیټا پکې ده اما په هغې ګیلرۍ باندې ډېر قوي او سټرانګ پاسورډ لګېدلی وي نو د دې موبایل ډیټا به تاسو څنګه ګورئ په دې ویډیو کې به تاسو ته زه مکمله طریقه ښیم نو ما سره ملتیا وکړئ راځئ چې طریقه تاسو ته زه وښیم نو د دې دپاره به درنو لیدونکو تاسو راشئ د خپل موبایل ګوګل کروم ته چې په هر موبایل کې وي ګوګل کروم زه اوس راځم د خپل موبایل ګوګل کروم ته چې تاسو کله راغلی درنو لیدونکو نو دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري دا کوم خط چې تاسو ته ښکاري دا به تاسو د خپل په ګوګل کروم کې سرچ کړئ زه دلته اوس لیکم دا به تاسو ولیکئ فایل دوه ټکي درې دانې سلش اس ډي کارډ بیا سلش دا به تاسو سرچ کوئ په خپل موبایل کې دا چې تاسو کله سرچ کوئ وګورئ تاسو درنو لیدونکو دا ټول د موبایل فولډرونه د ګیلرۍ کې چې کوم عکسونه دي ټول دلته ماته ښکاري نو دا چې درنو لیدونکو تاسو کله سرچ کړه وګورئ تاسو د موبایل ټول فولډرونه عکسونه او ټوله ډیټا چې ستاسو په موبایل کې ده هغه ټوله تاسو ته شو شوه یوازې عکسونه نه درنو لیدونکو ستاسو موبایل کې کوم ویډیوګانې یا فایلونه هم هایډ شوي وي دا کولی شي چې هغه هم تاسو ته راولي او تاسو کولی شئ چې وګورئ چې د موبایل په ګیلرۍ کې یا فایل منیجر کې چې کوم شیونه لاک یې ورکړی دی تاسو کولی شئ په اسانۍ سره یې له دې ځای څخه وګورئ نو درنو لیدونکو دا معلوماتي ویډیو چې ما مجتبی هاشمي د MT پلس یوټیوب چینل له لارې تاسو ته وړاندې کړه که زموږ ویډیوګانې مې خوښیږي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت